عشق خوی زما د سود او زیان سره تړلی دی. عشق خوی زما د سود او زیان سره تړلی دی. دا مې د غیرت پښتو ایمان سره تړلی دی. څه چې راته وایي په هغې باندې عمل کوم. څه چې راته وایي په هغې باندې عمل کوم. ځان خو مې ملګرو د جانان سره تړلی دی. کوم مین موندلې په اسانه دیدنونه دي. کوم مین موندلې په اسانه دیدنونه دي. حسن د اشنا د اسمان سره تړلی دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. په ادبي خپرونه پټ لانلو کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری معاذ صابر سره د خپلو ګرانو ملګرو انعام الله او نوید اقبال سره عقیب را سره هم ناست دی. نن مو د ادبي خپرونه د خپل ګران مشر او صاحبزر بابا د خوا له راوړې ده چې دوی ډېر ښکلي لیکي. نو راځئ مینوالو چې دوی نه څه ښایسته ښایسته شعرونه یا غزلې ریکارډ کړو، داسې ستاسو سره شریک کړو. سلامونه مې واخلئ بابا، په دې پټ لالونو کې ته هرکلی ویم. مهرباني ډېره مننه او زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راشئ او زموږ تپوس وکئ او زموږ د ماتو ګوډو خبرو ته غوږ کېږدوئ او دا په مینه واورئ. نو ډېره مننه، ډېره مهرباني او شکریه. بابا ستاسو ډېر مینوال دی او څه مینوال به هم په دې شیشه ګوري، نو هغوی ته داسې شعرونه یا غزلې ووایي چې هغوی ته هم خوندونه والي او زده کړه ترې وکړي او زموږ دا ناست ملګري هم وو. مهرباني زه ورورونو په تاسو فخر کوم چې تاسو دې کار ته ملا وتړله، ځکه چې د بعضې خلکو په نظر کې دا کار یو ښکلی کار نه ښکاري او زه چې سوچ کوم نو زه وایم چې دا د ټولو نه یو بهترین او یو ښکلی کار دی چې تاسو زموږ اوازونه د خپل قام اوازونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ. دا یو ډېر نیک کار دی. د ټولو نه سر کې به زه د معمول مطابق چې کوم زما د بچپن نه طریقې کار دی یو دوه شعرونه به هغه ووایم، بیا به خپل د خپل وس مطابق ستاسو مخکې یو څو اشعار کېږدم. وخت ماښام هم دی، بانګ وایي. د ټولو نه لومبې یو شعر دی زما چې د شپې اله اوده کېږم چې تا یاد کم. د شپې اله اوده کېږم چې تا یاد کم، خو سحر اله راویښېږم چې تا یاد کم. او چې تا یاد کم نو تسلي مې د زړه وشي. چې تا یاد کم تسلي مې د زړه وشي. مال دولت ته نه ځیرېږم چې تا یاد کم. او دا خو ستا د یادولو نتیجه ده. دا خو ستا د یادولو نتیجه ده چې ویم حق په حق ودرېږم چې تا یاد کم. او ستا د نوم په اغستو کې زما خیر دی. ستا د نوم په اغستو کې زما خیر دی. په خپل خیر باندې پوهېږم چې تا یاد کم. او چې کم کار شروع کوم نامه دې اخلم. چې کم کار شروع کوم نامه دې اخلم. اله کار ته وړاندې کېږم چې تا یاد کم. او چې تا یاد نه کم ټوله ورځ خفه یمه. چې تا یاد نه کم ټوله ورځ خفه یمه. ټوله ورځ خوشحالېږم چې تا یاد کم. او چې تا هېر کمه رپېږم بوږنېږم. چې تا هېر کمه رپېږم بوږنېږم، خو نه رپېږم نه بوږنېږم چې تا یاد کم. او خلک وایي صاحب زرګندې بیمار دی، ځکه ځای په ځای ودرېږم چې تا یاد کم. زما ګرانو اورېدونکو د شروع په سر کې ما خپل معمول مطابق د هغه لوی ذات
د لویوالي خبرې وکړې او هغې پسې یو دوه شعرونه ویمه چې رښتیا به وایو دومره ښکلي چا لیدلي څوک دي، رښتیا به وایو دومره ښکلي چا لیدلي څوک دي، نو ماته دې وښیي چې ستا په شانتې ښکلي څوک دي. رښتیا به وایو دومره ښکلي چا لیدلي څوک دي، ماته دې وښیي چې ستا په شانتې ښکلي څوک دي. او یوسف ښایسته و، موسی ښکلی و، عیسی ښکلی و، او په نوراني پردو کې دننه سپین سپېڅلي څوک دي. او ښکلي بې شماره دي، د شمار خبرې نه کومه، ښکلي بې شماره دي، د شمار خبرې نه کومه، خو خپل ملاقات له پاک الله ځان ته بللي څوک دي. او څوک د سپوږمۍ د پاسه کوز شي په دې فخر کوي، څوک د سپوږمۍ د پاسه کوز شي په دې فخر کوي، په یو قدم تر لامکانه پورې تلي څوک دي. څوک د سپوږمۍ د پاسه کوز شي په دې فخر کوي، او په یو قدم تر لامکانه پورې تلي څوک دي. او دا کلام چې اوږدومه نو لږ ټیم ضایع کېږي، او دې پسې به اوس راشم د دې وخت مناسبو او د دې زلمو مناسبو چې دوی کوم ټاپک راوړی دی هغې کې به یو دوه درې شعرونه د ټول نه لومبې، خو دا یو شعر دی چې د دوی په دې باره کې ما یو څو شعرونه لیکلي دي چې د هغې لومبې سرنامه څه داسې ده چې پټ لالونه یې ښکاره کړه په بونیر کې، پټ لالونه یې ښکاره کړه په بونیر کې، کمالونه یې ښکاره کړه په بونیر کې، پټ لالونه یې ښکاره کړه په بونیر کې، کمالونه یې ښکاره کړه په بونیر کې. دغه درې واړه زلمي د باش کټې دي، توریالي او ننګیالي د باش کټې دي. دغه درې واړه زلمي د باش کټې دي، توریالي او ننګیالي د باش کټې دي. شعر ادب باندې مین دي بې حسابه، شعر ادب باندې مین دي بې حسابه، ښه پوهېږي ښه واقف دي د کتابه، او هم په خپله قیمتي شعرونه وایي، هم په خپله قیمتي شعرونه وایي، په محفل کې سمدستي شعرونه وایي. د خپل قام وطن خدمت کوي په نره، د خپل قام وطن خدمت کوي په نره، په دې کار کې دانګلي دي د سره، دغه مشن مخ په وړاندې باندې بیایي، دغه مشن مخ په وړاندې باندې بیایي، د پښتو ننګ او غیرت خبرې وایي. د ماضي زاړه یادونه یې تازه کړه، د ماضي زاړه یادونه یې تازه کړه، د دوران ښایسته ګلونه یې تازه کړه. د دې یو نامه معاذ د بل اقبال دی، نام الله پکې ښکاره لکه د ډال دی. دغه درې واړه زلمي د دلوزو دي، او صاحب زره په میراث د برکازو دي. دا یو څو اشعار تاسو مخکې ما د دې زلمو په باره کې کېښودو. دې پسې به اوس یو څو شعرونه ووایو چې زمونږ د ملګري د عشق نه یو آغاز شروع کړې وه. نو زما یو ډېر مخکنی شعر دی چې ما وی چې بې د عشقه دنیا څه دی، بې د عشقه دنیا څه دی، په دنیا باندې ژوند څه دی. او چې د عشق په هنر پوه وي، چې د عشق په هنر پوه وي، بل هنر څه دی، فن څه دی. چې د عشق په هنر پوه وي، بل هنر څه دی، فن څه دی. دا تپوس وکړه پتنګ نه، ورته ووایه دا ولې. دا تپوس وکړه پتنګ نه،
ورته ووایه دا ولې ته چې ځان په لمبو سیزي وایه مینه کې خوند څه دی او قیمتي ده د سرو سپینو نه دا ستا د کوڅې خاوره قیمتي ده د سرو سپینو نه دا ستا د کوڅې خاوره که مې هغه خدای نصیب کی ما ته لال د یمن څه دی قیمتي ده د سرو سپینو نه دا ستا د کوڅې خاوره که مې هغه خدای نصیب کی ما ته لال د یمن څه دی او صاحب زر وایي چې ستا په عشق کې مړ شمه شهید یم صاحب زر وایي چې ستا په عشق کې مړ شمه شهید یم د جامو سره مې خښ کې حاجت نشته کفن څه دی ډېر ښکلی بابا ستاسو د مینې یو جهان مننه چې تاسو زموږ د دې پیج دپاره دومره خواري کړله دومره ښه شعرونه خو جوړ کړي نو ستاسو د مینې یو پیره بیا یو جهان مننه ګرانو مینهوالو دا اوس زموږ سره صاحبزر بابا چې دوی خپل کلامونه وې نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي نو انشاءالله په راروانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي تر هغې پورې موږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان